یو سنت عمل دی چې د هغې نه موږ او تاسو ډېر خلک ناخبره دی او هغه دومره قیمتي عمل دی. هغه عمل چې کله موږ او تاسو ماخوستن د وده کېدو په وخت کې وکړو نو د هغې فایده به دا شي چې د دغه عمل د وجې نه به زموږ سره ملک او فرشته شپه تېروي زموږ سره بیخي په څنګ کې او په خوا کې او تر سحره پورې به دغه فرشته زموږ او ستاسو لپاره د مغفرت او د رحمت دعا غواړي. هغه عمل کم دی؟ هغه د وده کېدو په وخت کې اودس کول دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي هريره رضی الله عنه په روایت مانی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من بات طاهرا، څوک چې د پاکۍ په حالت کې شپه تېره کړي یعنې اودس وکړي او بیا څملي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بات فی شعاره ملکون، د ده په خوا کې او د ده په څنګ کې به یو فرشته شپه تېره کړي. شعار د لغت علما وایي شعار هغه کپړې ته ویلی شي چې د انسان د دې بدن سره بلکل جوخته لګېدلي، یعنې بیخي نږدې به د ده سره فرشته شپه تېره کړي او هر ټیم چې دا بنده راویښېږي دا ملک به ورله دعا کوي الا قال الملک، مګر هغه ملک داسې وایي دعا کوي د دې بنده لپاره چې اللهم اغفر لعبدک فلانا، یا الله ته دې فلاني بنده ته ستا بښنه وکړي، ولې فانه بات طاهرا، یقینا د شپه تېره کړه په حالت د پاکۍ کې، یعنې دا چې کله څملاستو د اودس کړی نو یا الله ته دا بنده معاف کړي. او دا حدیث ابن حبان راوړی دی. یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طهروا هذه الاجساد، تاسو دا بدنونه پاکوئ، دا خپل بدنونه پاکوئ، الله به تاسو پاک کړي. فانه لیس عبد یبیت طاهرا، شان دا دی نشته دی یو بنده چې هغه شپه تېره کړي په حالت د پاکۍ کې الا بات معه ملک، مګر شپه تېروي د ده سره یو ملک او یو فرشته فی شعاره بیخي درته نږدې، او هر کله چې دا بنده په ډډه باندې اوړي د شپې نو دا ملک د ده لپاره دعاګانې غواړي، وي اللهم اغفر لعبدک فلانا، یا الله ته دې فلاني بنده ته بښنه وکړي، ولې فانه بات طاهرا، د شپه تېره کړه په حالت د پاکۍ کې. او دا حدیث طبراني راوړی دی. امام بخاري باب تړلی دی باب فضل من بات علی الوضوء، باب دی په بیان د فضیلت د هغه چا کې چې هغه شپه تېره کړي په اوداسه باندې. او حدیث یې راوړی دی برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې اذا اتیت مضجعک، ای برا کله چې ته خپله بشترې لځې نو فتوضأ وضوءک للصلاه، ته اودس کوه داسې اودس کوه لکه څنګه چې د مانځه دپاره اودس کوې نو بیا څمله، او بیا یې ورته یو دعا هم ښودلې وه چې هغه دعا وایه په ښي طرف باندې څمله. نو د وده کېدو په وخت کې چې کله موږ او تاسو په اوداسه باندې څملو نو زموږ سره به په څنګ کې یو فرشته شپه تېروي او هغه فرشته به زموږ او ستاسو د مغفرت او د بښنې دعا کوي د الله نه، او فرشتې او ملایکې د الله نوراني مخلوق دی، هغې چې کومه دعا د کوم بنده دپاره وکړي الله رب العالمین زموږ او ستاسو عقیده دا ده چې هغه دعا به الله رب العالمین خامخا قبلوي.